سلامونه او نیکې هیلې ګلونو دوستان، الله پاک دې وکړي چې جوړ روغ او د صحت جامې به مو په تن وي. راځو دوستانو، زموږ د نن ورځې موضوع عنوان د 10م ټولګي د ریاضي د لومړي څپرکي د عمومي تمرین 15 مثال ده. راځو دوستانو حل کوو یې. یوه افاده یې راکړې ده، ساده کوو یې دوستانو. راځو اول په اول یې قوسونه ختموو. راځو لیکو ښایي یو جمع 2x جمع 3x مربع دوستانو د دویم قوس هم ختموو، علامه په قوس کې ضربوو. مثبت 3x منفي 5 منفي 2x مربع دریم قوس هم ختموو دوستانو، منفي x مربع منفي 5x مثبت 4. دوستانو راځو دلته که موږ فکر وکړو مثبت 3x مربع منفي 3x مربع او منفي 2x مربع منفي 1x مربع دوستانو. دلته که موږ فکر وکړو منفي 2x مربع منفي 1x مربع منفي 3x مربع او مثبت 3x مربع دوستانو، دا یو د بل سره خلاصیږي دوستانو. نو دلته مثبت 2x مثبت 3x دا مثبت 5x او منفي 5x دوستانو، دا یو د بل سره خلاصیږي دوستانو. دلته مثبت 1 او مثبت 4 مثبت 5 کېږي، مثبت 5 او دلته منفي 5 دوستانو، دا یو د بل سره خلاصیږي. نو حاصل یې کېږي 0 دوستانو. همدا جواب ده. 10م سوال ده دوستانو. 10م سوال په دې شکل ده، وایي که چیرې د دوه یا درې افادو د ضرب حاصل دا شی وي، a مکعب جمع b مکعب جمع c مکعب منفي 3 ضرب b ضرب c. که چیرې د هغه دوه افادو څخه یوه افاده دا افاده وي a جمع b جمع c، تاسو دویمه افاده پیدا کړئ دوستانو. راځو دوستانو که چیرې د دې قیمت موږ ولیکو دوستانو د تجزیې په مرسته. a مکعب جمع b مکعب جمع c مکعب منفي 3a b c مساوي کېږي دوستانو. a جمع b جمع c ضرب دی a مربع جمع b مربع جمع c مربع منفي ورسره جمع ورسره دا منفي ده دوستانو، منفي ab جمع b c جمع ac دوستانو په دې شکل ده. نو دلته که موږ فکر وکړو دوستانو، دلته څنګه شو؟ دلته که په دې شکل لیکو دوستانو، دلته موږ په اصل کې دوې افادې لرو دوستانو، چې یوه افاده دا ده، یوه افاده په دې قوس کې ده چې دواړه د ضرب په حالت کې دي. ښایي کله چې د دې د ضرب حاصل دا دوې افادې شوې، نو دلته موږ ته وایي چې یوه افاده دا ده چې دا موږ هم دلته لیکلې ده. ښایي دا بله افاده حتما دغه افاده ده دوستانو. ښایي د موږ نه چې غوښتې هغه افاده دغه افاده ده دوستانو. a مربع جمع b مربع جمع c مربع منفي a ضرب د b جمع b ضرب د c جمع a ضرب د c دوستانو. همدغه افاده ده، دویمه افاده. 10م سوال ده دوستانو. 10م سوال ده 4-5 جزونه لري دوستانو. راځو د تقسیم حاصلونه یې غوښتي، د تقسیم حاصلونه یې پیدا کوو دوستانو. راځو اول په دې باندې شروع کوو دوستانو. راځو د توان د خاصیتونو په اساس دوستانو داسې لیکلی شو ده چې دا مساوي کېږي په منفي م د قاعدو نه یوه قاعده نیسو، د صورت د توان نه د مخرج توان منفي کوو دوستانو په دې شکل. همدغه جواب ده دوستانو. راځو دلته دې ته دوستانو، په دلته عین شی د قاعدو نه یوه قاعده نیسو دوستانو. د صورت د توان نه د صورت توان a منفي 2 ده، د مخرج توان کموو، د مخرج د x په مخرج کې م x ده، په صورت کې م x ده. د مخرج توان چې ده یو ده، یو ته کموو دوستانو. دا که لږ ساده کړو دوستانو، x په توان د a منفي 3 کېږي دوستانو. همدغه جواب ده دوستانو. نو راځو څلورم جز حل کوو دوستانو. څلورم جز ته راځو او مخکې ځو دوستانو. څلورم جز یې هم ډېر ساده ده، a په توان د 15 منفي b په توان د 15 تقسیم پر a منفي b. راځو که تقسیم وکړو دوستانو په دې شکل.
چې A په توان د 15 منفي B په توان د 15 تقسیم دی پر A منفي B. راځي دوستانو د پولینیوم عین د پولینیوم د تقسیم په شکل راځي لږ دې خوا لیکو دوستانو دې خوا لیکم A په توان د 15 منفي B په توان د 15. ښه راځو که چیرې دوستانو عین د پولینیوم تقسیم ده که چیرې A په توان د 15 په A وویشم A په توان د 4 ورسیږي دوستانو A په توان د 4 A په توان د 4 ضرب دی A په توان د 15 کېږي دوستانو A په توان د 15 مثبت په منفي کې منفي A په توان د 4 ضرب دی B A په توان د 4 ضرب دی B په دې شکل دوستانو. راځو ښایي علامې ته تغییر ورکوو دوستانو. دا به د دې سره خلاص شي دلته پاتې کېږي A په توان د 4 B منفي B په توان د 15 په خپله راښکته کوو دوستانو. راځو په دویم قدم کې بیا تقسیموو دوستانو A په توان د 4 ضرب د B چې په A تقسیم کړو دوستانو علامه مثبت A په توان د 3 او B ورسیږي دوستانو A په توان د 3 او B ورسیږي دوستانو. A په توان د 3 ضرب د A په توان د 4 کېږي B هم په خپله دوستانو مثبت په منفي کې منفي A په توان د 3 ضرب د B ضرب د منفي B دوستانو په دې شکل کېږي A په توان د 3 په خپله B ضرب د B په توان د 2 کېږي دوستانو. راځو علامو ته تغییر ورکوو دا مثبت ته منفي کوو دا منفي ته مثبت کوو. راځو دلته دوستانو A په توان د 4 B A په توان منفي A په توان د 4 B یو د بل سره خلاصېږي دلته پاتې کېږي A په توان د 3 B مربع ده او منفي B په توان د 15 په خپله راښکته کوو دوستانو منفي B په توان د 15. راځو A په توان د 3 ضرب د B مربع بیا تقسیموو دلته ورسیږي مثبت A مکعب چې په A تقسیم کړو A مربع ورسیږي دوستانو A مربع ضرب د B مربع هم په خپله B مربع داسې پاتې کېږي لکه یو ثابت عدد دوستانو. راځو ضربوو یې A مربع ضرب د A مکعب کېږي دوستانو B مربع په خپله مثبت په منفي کې منفي A مربع په خپله B په توان د 2 ضرب د B مکعب کېږي دوستانو B مکعب. راځو علامو ته تغییر ورکوو دوستانو A مکعب ضرب د B مربع A مکعب ضرب د B مربع یو د بل سره خلاصېږي علامې تغییر کوي. ښه دلته پاتې دي A مربع B مکعب دوستانو منفي B په خپله راښکته کوو دوستانو منفي B په خپله راښکته کوو. راځو اوس بیا تقسیموو A مربع چې په A وویشو مثبت A ورسیږي B مکعب په خپله دوستانو A ضرب د A مربع کېږي دوستانو A مربع B مکعب په خپله دوستانو مثبت منفي کې منفي A په خپله B مکعب ضرب د B په توان د 4 کېږي دوستانو. راځو علامو ته تغییر ورکوو A مربع B مکعب منفي A مربع B مکعب دا یو د بل سره خلاصېږي دوستانو دلته پاتې دي مثبت A B په توان د A ضرب د B په توان د 4 او منفي B په توان د 15 هم په خپله راکوزوو دوستانو دا A B په توان د 15 ده منفي B په توان د 15 هم په خپله راکوزوو دوستانو. راځو بیا یې تقسیموو دوستانو A چې په A وویشو یو ورسیږي دوستانو یو جمع یو B په توان د 4 په خپله دوستانو B په توان د 4 B په توان د 4 ضرب د A ضرب د B په توان د 4 کېږي دوستانو مثبت منفي کې منفي B ضرب د B په توان د 4 B په توان د 15 کېږي دوستانو B په توان د 15. راځو علامو ته تغییر ورکوو دوستانو A ضرب د B په توان د 4 منفي A ضرب د B په توان د 4 یو د بل سره خلاصېږي دوستانو منفي B په توان د 15 او مثبت B په توان د 15 دا یو د بل سره خلاصېږي باقي مانده یې هم صفر کېږي دوستانو. ښایي همدغه یې جواب ده دوستانو. راځو دوستانو دریم جز ته راځو دریم جز A مکعب جمع B مکعب تقسیم دی پر A جمع B A جمع B. راځو دوستانو تقسیموو یې عین د پولینیوم تقسیم ده دوستانو
A مکعب تقسیم پر A مربع ورسیگی دوستانو. A مربع ضرب د A مکعب کیږي مثبت و مثبت کې مثبت دوستانو. A مربع ضرب د B A مربع B کیږي دوستانو. راځو علامو ته تغییر ورکوو دوستانو. دا دې سره خلاصیږي. دلته پاتې کیږي منفي A مربع B او مثبت B مکعب هم په خپل راکښته کوو. دوستانو راځو بیا یې تقسیموو. علامه منفي ورسیږي A مربع په A ورسیږي دوستانو. B هم په خپله B عین لکه په مخکې د یو ثابت په شکل پاتې کیږي. A ضرب د A مربع کیږي دوستانو. علامه البته منفي. B هم په خپله او مثبت منفي کې منفي A په خپله B ضرب د B مربع کیږي. راځو علامو ته تغییر ورکوو دوستانو. دا مثبت کوو دا مثبت کوو. دا د دې سره خلاصیږي دوستانو. دلته پاتې دی A B مربع مثبت B مکعب په خپله راکښته کوو دوستانو. راځو بیا یې تقسیموو. A په تقسیم په A یو ورسیږي دوستانو. یو B مربع لیکو دوستانو. یو که ولیکو که ونه لیکو فرق نه کوي. B مربع B مربع ضرب د A ضرب د B مربع کیږي دوستانو. مثبت په مثبت کې مثبت. B مربع ضرب د B مکعب کیږي دوستانو. علامو ته تغییر ورکوو. علامو ته چې تغییر ورکړو دوستانو. A B مربع د منفي A B مربع څخه خلاصیږي. B مکعب د منفي B مکعب سره خلاصیږي دوستانو. باقی مانده هم صفر کیږي دوستانو. دا یې حاصل شو. راځو دویم جز ته دوستانو. د دې همدا جواب ده. ښه دوستانو دویم جز ده. 4x مکعب منفي لس x جمع 12x جمع دغه x مربع ده دوستانو. منفي لس x مربع جمع 12x جمع شپږ تقسیم پر 2x جمع 1. راځو ډېر ساده دی دوستانو. تقسیموو x 4x مکعب منفي لس x مربع مثبت 12x جمع شپږ تقسیم پر 2x جمع 1 دوستانو. راځو تقسیموو ښایي 4x مکعب. راځو دوستانو کله چې موږ تقسیم کوو موږ مخکې تقسیم زده کړی دی انشاءالله ډېر مشکل به نه وي پکې. راځو د اول سر نه نیسو. علامه په علامه یې تقسیموو. ضریب په ضریب تقسیموو. متحول په متحول تقسیموو دوستانو. ښه راځو د دې ځایه شروع کوو دوستانو. 4 چې په 2 تقسیم کوو 2 ورسیږي دوستانو. x مکعب چې په x تقسیم کوو په داسې کیږي. x مکعب تقسیم دی پر x دوستانو. راځو دلته د قاعده نه یوه قاعده نیسو. د صورت د توانه د مخرج توان منفي کوو. د مخرج توان یو ده دوستانو. دا مساوي کیږي x په توان د 2 دوستانو. همدغه x په توان د 2 دلته ورکوو دوستانو په دې شکل. ښه راځو دوستانو دلته په دویم کلم کې دا په دې کې ضربوو. 2 په 2 کې 4 x مربع ضرب د x مکعب کیږي دوستانو. مثبت په مثبت کې مثبت. 2 په 1 کې 2 x مربع په خپله دوستانو. راځو علامو ته تغییر ورکوو. ښه راځو 4x مکعب د منفي 4x مکعب سره خلاصیږي دوستانو. منفي لس x مربع منفي 2x مربع منفي 12x مربع کیږي دوستانو. مثبت 12x په خپله راکښته کوو. جمع ورسره شپږ همدارنګه په خپله راکښته کوو. راځو بیا پرې تقسیموو دوستانو. منفي تقسیم په مثبت منفي کیږي. 12 تقسیم په 2 شپږ کیږي. x مربع تقسیم په x کیږي دوستانو. بیا بیرته په همدې شکل علامه په علامه کې ضربوو. ضریب په ضریب کې ضربوو او متحول په متحول کې. منفي ضرب په مثبت منفي کیږي دوستانو. شپږ په 2 کې 12 کیږي دوستانو. x په x کې x مربع مثبت منفي کې منفي. شپږ په 1 کې شپږ x هلته نشته دغه x په خپله دوستانو. راځو علامو ته تغییر ورکوو. منفي 12x مربع د مثبت 12x مربع سره خلاصیږي دوستانو. دلته 12x او مثبت شپږ دا ډېر وبښئ 18x کیږي دوستانو. جمع شپږ په خپله راکښته کوو دوستانو. بیا یې تقسیموو. مثبت 18 په 2 9 ورسیږي دوستانو. x چې په x تقسیم کو 1 ورسیږي. یو که ولیکو که ونه لیکو فرق نه کوي دوستانو. ښه راځو مثبت په مثبت کې مثبت 9 په 2 کې 18 x په خپل هلته نشته دی دوستانو. مثبت په مثبت کې مثبت 9 په 1 کې 9 دوستانو. راځو علامو ته تغییر ورکوو دوستانو. 18x د منفي 18x سره خلاصیږي. منفي 9 او مثبت شپږ دوستانو منفي 3 کیږي دوستانو. منفي 3 باقي پاتې شول. دا یې هم حاصل شو دوستانو.
همدغه جواب ده دوستانو. راځو لومړی جز حل کوو. دوستانو لومړی جز هم په همدې شکل ډېر ساده دی. دلته فقط زه د تقسیم چوکاټ ورته جوړوم. ښه راځئ دوستانو دلته که دا تقسیم کړو دوستانو 12 عین د مخکې سوال په شکل 12 چې په دریو تقسیم کړو 4 ورسیږي دوستانو. 4 x په توان د 4 چې په x مربع تقسیم کړو x مربع ورسیږي دوستانو. 4 په دریو کې 12 x مربع ضرب x مربع x په توان د 4 کې مثبت په منفي کې منفي 4 په یو کې 4 x مربع ته نشته x مربع په خپله دوستانو. راځو دلته علامو ته تغییر ورکوو دوستانو. 12x په توان د 4 منفي 12x په توان د 4 یو د بل سره خلاصیږي دوستانو. دلته که تاسو فکر وکړئ 4x مربع دلته پاس منفي 14x مربع دی دوستانو. دا یو د بل سره ساده کوو. دلته د دې مخامخ پورته دوستانو دلته x مکعب دی. x مکعب دلته نشته خو x مکعب په خپله یو راښکته کوو. 3x مکعب دلته منفي 4x مربع دی دوستانو او دلته مثبت 4x مربع دی. دلته منفي 14x مربع دی. دا کېږي منفي 9x مربع دوستانو جمع x جمع 15 په خپله راښکته کوو. راځو بیا یې تقسیموو دوستانو. علامه مثبت ورسیږي. 3 چې په 3 تقسیم کړو 1 ورسیږي. x مکعب چې په x مربع تقسیم کړو x ورسیږي. ښه راځو بیا یې ضربوو. مثبت مثبت کې مثبت د دې ضریب یو دی. یو په 3 کې 3 یو په x په x مربع کې x مکعب کېږي دوستانو. x مکعب یو په 3 کې هم 3 مثبت منفي کې منفي یو په x کې x دوستانو. راځو علامو ته تغییر ورکوو دوستانو. دا د دې سره خلاصېږي دوستانو. دلته پاتې دي پاس دي منفي 9x مربع دی دوستانو. دا منفي 9x مربع دی. دلته منفي 14 او مثبت 4 منفي 9x مربع کېدل دوستانو. دا مربع دي. ښه راځو دلته لاندې موږ خالي x لرو. خالي x به د خالي x سره ساده کوو. یارې منفي 9x مربع په خپل حالت راښکته کوو دوستانو. راځو منفي مثبت x دلته دی مثبت x دلته دی مثبت 2x کېږي دوستانو. مثبت 15 هم په خپله راښکته کوو. راځو منفي 9x مربع چې په دې تقسیم کړو نه چې علامه منفي تقسیم په مثبت منفي کېږي دوستانو. نه چې په 3 تقسیم کړو 3 ورسیږي دوستانو. x مربع چې په x مربع تقسیم کړو 1 ورسیږي. کې ولیکو که ونه لیکو فرق نه کوي. راځو مثبت منفي کې منفي 3 په 3 کې 9 x مربع په خپله دلته x نشته. مثبت منفي کې منفي کې مثبت دوستانو. یو په 3 کې 3 دلته ته هغه لاندې لیکم ته ثابته ده. لاندې مشکل نشته دوستانو. ښه راځئ دوستانو علامو ته تغییر ورکوو. دا د دې سره خلاصېږي دوستانو. په صورت کې پاتې دي 2x په خپله راښکته کوو. دلته منفي 3 دی او دلته مثبت 15 دي. مثبت 2 پاتې کېږي دوستانو. دا یې باقي مانده او دا یې هم حاصل شو دوستانو. همدغه یې جواب ده. دوستانو اته دېرشم سوال ده. څو دانې جزونه لري. راځو موږ یو څو جزونه یو حل کړو. په دویم قدم کې بیا څو دانې جزونه حل کوو دوستانو. راځو ښایي د دې ځای شروع کړو. m ضرب د n منفي 4 جمع m ضرب د n منفي 15 دوستانو. که دلته موږ m ضرب د n او دلته هم m ضرب د n دی دوستانو. ښایي m ضرب د n جمع m ضرب د n 2m ضرب د n کېږي دوستانو. دلته منفي 4 او منفي 15 منفي 9 کېږي دوستانو. همدغه جواب ده دوستانو. راځو په اساني جز ته دلته راځو دوستانو. دوستانو د دې په ځای چې دا جز حل کړو راځو دا جز حل کوو. لږ ځای کم نیسي د تختې پر مخ دوستانو. راځو وای مربع منفي 1 جمع وای مربع منفي 1 په دې شکل دی دوستانو. راځو قوسونه د بین وړو دوستانو. وای مربع منفي 1 وای مربع منفي 1 جمع ورسره. قوسونه د مابین چې یو سبقت دومره کاپي دی چې وي کومې علامې چې د قوسو په مخ کې د هغه په قوسو کې ضرب کړو. هغه دا مثبت علامه ده چې پکې ضرب کړو همغه شی کېږي دوستانو. مثبت وای مربع منفي 1 دوستانو. وای مربع او جمع وای مربع مساوي کېږي په 2 وای مربع منفي 1 او منفي 1 منفي 2 کېږي دوستانو. همدغه یې جواب ده دوستانو. راځو بل جز ته دې جز ته راځو دوستانو.
دې جز سره راځو، که دې جز سره موږ فکر وکړو دوستانو، دا قوس A منفي 1 علامه مثبته د قوس، او دا قوس A منفي 1 د دې قوس علامه منفي ده دوستانو. ښایي دا قوس مثبت او دا قوس منفي یو د بل سره خلاصېږي دوستانو. دلته پاتې دي، دلته پاتې شول مثبت 1 او منفي 3 دوستانو. منفي 3 او مثبت 1 مساوي کېږي په منفي 2 جواب ده دوستانو. نو راځو همدغه جواب ده. راځو دې جز ته. دې جز ته دوستانو اعشاري ضرب ده، د اعشاري کسرونو ضرب ده، ډېر مشکل نه ده انشاءالله. کله چې 0.1 ضرب د 0.1 کوو حاصل یې کېږي 0.01. نو کله چې دریم ور پکې ضرب کوو حاصل یې کېږي 0.001 دوستانو. په دې شکل 0.001 دوستانو. نو دلته x مربع چې په x مربع کې ضرب کوو x مربع x په توان د 4 کېږي، x په توان د 4 چې بیا په دې کې ضرب کوو x په توان د 6 کېږي دوستانو. د دې توانونه یو د بل سره جمع کېږي، 2 جمع 2 4، 4 جمع 2 6 کېږي دوستانو. په دې شکل جواب ده، انشاءالله مشکل نه ده. ښه راځي دوستانو عین شکل د موږ دا جز دا دوستانو دویم جز. راځو دا په دې شکل حل کوو دوستانو. توان د x جمع 1 ضرب د x په توان د x منفي 1 دوستانو. راځو دا حد راخلو، د دې قوس اول په دې کې ضربوو بیا په دې کې ضربوو، او همدارنګه دا دوام حد راخلو یا په دې کې ضربوو بیا په دې کې ضربوو دوستانو. راځو ای په توان د x ضرب د ای په توان د x په دې کې ضرب کړو دوستانو. علامه د دې مثبت د دې منفي ای په توان د x ضرب د 1 همغه ای په توان د x کېږي دوستانو. ښه راځو د دې علامه مثبت ضرب د مثبت کېږي دوستانو. 1 ضرب د ای په توان د x ای په توان د x کېږي، مثبت منفي کې منفي 1 په 1 کې 1 دوستانو. راځو منفي په توان د x مثبت ای په توان د x یو د بل سره خلاصېږي. دلته ای په توان د x ضرب د ای په توان د x موږ ویلي وو که چېرې قاعدې مساوي وي، دلته قاعدې مساوي دي او توانونه مساوي دي دوستانو. ښه راځو ای په توان د x ضرب د ای په توان د x داسې لیکو چې ای په توان د x جمع x مساوي کېږي ای په توان د 2x منفي 1 په خپله ورسره لیکو دوستانو. په دې شکل حاصل یې دا شی کېږي. راځو دوستانو لومړی جز عین د دویم جز په شکل a په توان د 2x ضرب د a په توان د 2x دوستانو منفي 2 ضرب د a په توان د 2x مثبت منفي کې منفي 2 ضرب د a په توان د 2x او مثبت 4 دوستانو. ښه ضرب هم کوو. راځئ دا دواړه د ضرب په حالت کې دي دوستانو. a په توان د 4x کېږي، دا منفي 2a او منفي 2a منفي 4a په توان د 2x کېږي دوستانو، مثبت 4 هم په خپله ورسره همدغه جواب ده دوستانو. راځو د آخري جز حل ته دوستانو. دوستانو د آخري جز حل ته موږ فقط باید چې ډېر فکر وکړو، د قوسو خلاصولو ته فکر وکړو دوستانو. ډېر اسانه دی او فقط د قوسو خلاصولو ته راځو موږ اول شروع پرې کوو. اول کوچني قوسونه خلاصوو دوستانو، بیا پسې راځو دا قوسونه خلاصوو او پسې لوی قوسونه خلاصوو دوستانو. ښه راځو لومړی لاس په خپله دوستانو، لوی قوس په خپله منفي متوسط قوس په خپله منفي دا قوس خلاصوو دوستانو. دا قوس چې خلاصوو ښایي دغه منفي علامه باید په دې قوس کې ضرب کړو دوستانو. دا کېږي منفي x مربع دوستانو، منفي x مربع منفي په منفي کې مثبت 1 دوستانو. ښه راځو مثبت 5 په خپله ورسره لیکو. متوسط قوس بند منفي x دوستانو. دا قوس چې موږ خلاصوو دغه منفي x باید په دې قوس کې ضرب کړو. منفي x ضرب د x منفي x مربع کېږي دوستانو. منفي x مربع مثبت په منفي په منفي کې مثبت کېږي دوستانو. 2 ضرب د x 2x کېږي دوستانو، 2x لوی قوس بند. راځو په دویم قدم کې متوسط قوس خلاصوو دوستانو. دا مساوي کېږي پلاس ضرب د لوی قوس په خپل حالت
دوستان متوسط قوس چې خلاصوو د متوسط قوس نابرین یو علامه ده دا باید په دې قوس کې ضرب کړو منفي په منفي کې مثبت دوستانو x مربع په خپله مثبت منفي کې منفي یو دوستانو مثبت یو او مثبت 15 مثبت شپږ کېږي دلته مثبت شپږ کېږي په دې کې چې ضرب کړو منفي شپږ کېږي دوستانو متوسط قوس خلاص شو منفي x مربع په خپله مثبت 2x په خپله راځو دوستانو په قوس کې مثبت x مربع او منفي x مربع یو د بل سره خلاصیږي راځو لاس د قوس په داخل کې ضربوو او قوس نور خلاصیږي دوستانو خیر راځو دا پکې ضربوو دلته پاتې دي دوستانو دلته پاتې دي 2x او منفي شپږ راځو لاس په 2x کې شل x کېږي دوستانو شل x او چې په شپږو کې ضرب کړو منفي شپېته کېږي دوستانو همدغه جواب ده دوستانو څلوېښتم سوال ده دوستانو څلوېښتم سوال ده پنځه شپږ جزء لري دوستانو راځو حل کوو دوستانو الجبري پاتې راکړي دي موږ یې ساده کوو راځو د پنځم جز نه شروع پې کوو دوستانو اول پنځم جز حل کوو راځو ښایي mn منفي څلور جمع mn منفي پنځه دوستانو عیني په اته دېرشم سوال کې موږ دا حل کړی وو نو بیا یې راوړی دی دوستانو 2mn کېږي 2mn منفي پنځه او منفي څلور منفي نهه کېږي دوستانو همدغه جواب دی دوستانو ډېر ساده څلورم جز حل کوو دوستانو په څلورم جز کې لومړی قوسونه خلاصوو لومړی قوسونه خلاصوو دوستانو راځو مساوي کېږي په لاس په قوس کې ضربوو دوستانو لاس په x کې لاس x کې دوستانو مثبت په مثبت کې مثبت لاس په یو کې لاس منفي په x کې منفي x منفي په یو کې منفي یو منفي درې په x کې منفي درې x منفي درې په دوو کې منفي شپږ کېږي دوستانو که دلته فکر وکړو منفي درې x منفي د یو x دوستانو لاس x منفي یو x منفي درې x منفي څلور x کېږي دوستانو منفي لاس او منفي یو منفي نهه کېږي منفي نهه مثبت نهه او منفي شپږ مثبت درې کېږي دوستانو مثبت درې دوستانو لاس x نه څلور x لاړ شي پاتې به شي شپږ x مثبت درې په خپله دوستانو همدغه جواب دی راځو دویم جز ته دوستانو دویم جز یې ډېر ساده دی دریم جز یې البته دریم جز یې ډېر ساده ده دوستانو اول قوسونه خلاصوو لوی قوس متوسط قوس لوی کوچنی قوس متوسط قوس او لوی قوس خلاصوو دوستانو راځو اول کوچنی خلاصوو دوستانو دا مساوي کېږي په منفي څلور په قوس کې ضربوو دوستانو منفي څلور په ا کې منفي څلور ا مثبت منفي په منفي کې مثبت څلور په بي کې څلور بي دوستانو منفي پنځه په خپله قوس بند جمع ورسره دوستانو لومړی قوس کوچنی قوس خلاصوو 2a جمع b دا علامه په دې قوس کې ضربوو منفي a جمع b کېږي دوستانو قوس بند راځو لوی قوسونه خلاصوو منفي څلور a په خپل حالت مثبت څلور b په خپل حالت منفي پنځه په خپل دلته مثبت 2a او منفي a دوستانو منفي مثبت یوه a کېږي مثبت a او مثبت b او مثبت b مثبت 2b کېږي دوستانو مثبت 2b دوستانو مثبت 2b او څلور b شپږ b کېږي دوستانو شپږ b او مثبت a او منفي څلور a منفي درې a کېږي دوستانو منفي پنځه هم په خپل حالت همدغه جواب ده دوستانو راځو دوستانو دویم جز دی دویم جز ساده کوو دوستانو قوسونه یې ساده کوو منفي علامه په قوس کې ضربوو منفي لاس mn منفي په منفي کې مثبت m دوستانو منفي m مربع منفي په مثبت کې منفي m او مثبت m مربع په خپله دوستانو مثبت m مربع منفي m مربع او منفي m مثبت m یو د بل سره خلاصیږي مساوي کېږي منفي لاس mn دوستانو همدغه جواب ده لومړی جز یې هم ډېر ساده دی دوستانو په اته دېرشم سوال کې هم راغلی و دوستانو که دلته فکر وکړو a منفي یو او منفي a منفي یو دوستانو یو د بل سره خلاصیږي
مثبت 1 او منفي 3 منفي 2 کېږي. همدغه جواب ده دوستانو. څلوېښتم سوال ده دوستانو. څلوېښتم سوال په دې شکل ده. د A جمع B قیمت راکړی دی دوستانو. د A ضرب B قیمت راکړی دی. د A منفي B قیمت موږ پیدا کوو دوستانو. خیرازي پیدا کوو دوستانو. که موږ چیرې A جمع B کل مربع ته انکشاف ورکړو په دې شکل کېږي دوستانو. مساوي کېږي په A مربع جمع B مربع جمع 2AB. راځو دوستانو دلته موږ د A جمع B د A جمع B قیمت لرو دوستانو. د A جمع B قیمت دلته د دې په ځای وضع کوو 9 مربع دوستانو. A جمع B کل مربع یعنی 9 مربع مساوي کېږي په A مربع جمع B مربع جمع ورسره 2 ضرب د A ضرب د B. د A ضرب د B قیمت هم لرو 10 دی دوستانو. 10 په دې شکل. ښه دوستانو ثابت قیمت د مساواتو دې خوا راړو. د مساواتو یوې خوا ته پاتې کېږي A مربع جمع B مربع دوستانو. دا چې دې خوا راوړو دلته نه چې مربع کړو 1 اتیا کېږي دوستانو. دا چې دې خوا راوړو 40 کېږي منفي 40 کېږي دوستانو. دا راځو A مربع جمع B مربع دوستانو. د 1 اتیا نه چې 40 لاړ شي پاتې به شي 1 دوستانو. دا قیمت مو پیدا کړو د A جمع A مربع جمع B مربع. راځو اوس دوستانو که چیرې موږ په دویم قدم کې دا لومړی قدم په دویم قدم کې که A منفي B کل مربع ته موږ انکشاف ورکړو دوستانو په دې شکل دی. A مربع جمع B مربع منفي 2 ضرب د A ضرب د B دوستانو په دې شکل ده. نو دلته د موږ خالي د A منفي B قیمت پکار ده دوستانو. خیر راځو A منفي B په دې شکل پیدا کوو دوستانو. A منفي B کل مربع مساوي کېږي په د A جمع B کل مربع شکل موږ لرو قیمت لرو دوستانو. A مربع جمع B مربع قیمت 1 ده دوستانو. 1 دلته لیکم منفي دی د 2 ضرب د A ضرب د B. د A ضرب د B قیمت 10 ده دوستانو. 2 ضرب د 10 2 ضرب د 10 40 کېږي دوستانو. 40 په دې شکل. نو A منفي B کل مربع مساوي کېږي د 1 نه چې 40 لاړ شي پاتې به شي 1. اطراف د مساواتو تجاذر لاندې نیسي دوستانو. تجاذر لاندې چې نیسو دا د جذر سره ونیسو مربع د جذر سره خلاصېږي. دلته پاتې کېږي A منفي B دوستانو مساوي کېږي د 1 نه چې جذر ونیسو هماغه 1 کېږي دوستانو. د A منفي B قیمت مساوي شو په 1 باندې. دوستانو په خیر راورسېدو د دې تمرین 41م سوال ته. کوم چې د دې تمرین آخري سوال ده انشاءالله چې د دې ځای به کوم مشکل نه وي پکې. 41م سوال ده دوستانو. د A جمع B قیمت یې راکړی دی 1 دی. د A منفي B قیمت یې راکړی دی 1 دی. او د A مربع جمع B مربع قیمت یې غوښتی. همدارنګه د 4 A ضرب د B قیمت یې غوښتی. او د 8 A ضرب د B ضرب د A مربع جمع B مربع قیمت یې غوښتی. راځو دوستانو پیدا کوو یې. راځو دوستانو دلته A جمع B مساوي کېږي په 1 دی او A منفي B مساوي کېږي په 1 دی دوستانو. راځو که د مساواتو دواړه طرفونه یا یو د بل سره جمع کړو یا یې تفریق کړو څه کیسه کېږي دوستانو. راځو موږ یې جمع کوو. که تفریق کوو هېڅ فرق نه کوي. راځو A جمع A 2A کېږي دوستانو. 2A مثبت B د منفي B سره خلاصېږي دوستانو مساوي کېږي چې د 1 سره جمع کړو 8 کېږي دوستانو. نو موږ د دې دپاره چې د A قیمت پیدا کړو ښایي اطراف د مساواتو په 2 ویشو ځکه چې دغه 2 د بینه لاړ شي دلته خالي پاتې شي د A قیمت پیدا شي. ښایي د A قیمت پیدا شو. د A قیمت مساوي شو 8 تقسیم په 2 4 دوستانو. د A قیمت مه هېروئ. دا د A قیمت شو. راځو اوس د B قیمت پیدا کوو په دې شکل. A جمع B مساوي کېږي په 1 دوستانو. د A په ځای قیمت لیکو 4 جمع B مساوي کېږي په 1. د 4 د مساواتو دې خوا راړو دوستانو. دې خوا پاتې کېږي خالي B او دلته پاتې کېږي 1 B چې 4 چې دې خوا راوړو منفي 4 کېږي دوستانو. ښایي B مساوي کېږي د 1 نه چې 4 لاړ شي پاتې به شي 3. دا هم د B قیمت دی دوستانو. ښه د A او د B قیمتونه هم پیدا کړل دوستانو. د A قیمت مساوي شو په 4 د B قیمت مساوي شو په 3 سره.
دوستانو راځي دلته وضع کوو A مربع جمع B مربع یعنی 3 مربع جمع 4 مربع مساوي کېږي په 3 په 3 کې 9 4 په 4 کې 14 یو د بل سره چې جمع کړو 9 جمع 14 25 کېږي دوستانو د A مربع جمع B مربع قیمت 25 شو راځو د 4 A ضرب د B قیمت پیدا کوو دوستانو دا مساوي کېږي 4 ضرب د A قیمت 4 ضرب د B قیمت 3 دوستانو 4 په 4 کې 14 14 په 4 کې دوستانو مساوي کېږي په 48 دوستانو 48 ښه د 4 A B قیمت 48 شو دوستانو خیر راځو د 8 A B ضرب د A جمع B A مربع جمع B مربع قیمت پیدا کوو دوستانو 8 په خپله ضرب دی د A قیمت 4 د B قیمت 3 ضرب دی دوستانو دلته موږ د A جمع A مربع جمع B مربع قیمت لرو 25 ضرب دی 25 دوستانو راځو دا مساوي کېږي په 8 په 4 کې 3 په 4 کې 12 کېږي 12 په 8 کې 96 کېږي دوستانو 96 ضرب دی 25 96 ضرب دی 25 دوستانو 2400 کېږي دوستانو همدغه جواب ده دوستانو د اول جز جواب 25 د دویم جز 48 او د دریم جز هم 2400 دوستانو